سورة الفیل مکی صورت تے 15 ایتونه دی کی مقصد د صورت زجر او رټنه هغه چاته چې د توحید او د ایمان مرکزونه نړۍ او هغه وراني. نو الله وی وګوره څنګه مې تباه کړی و ابرهه داسې به تباه کړم هر هغه سړی چې د الله کورونه ورانوي او یا د الله د دین او د دعوت مرکزونه نړۍ. ابرهه راغلی و که نه د یمن نه، ابرهه ابن الصباح راغلی وی زه د کعبه ورانومه او د ځان سره یې غټ غټ هتیان راوستي وو، 80,000 فوج یې ځان سره سیب راوستی و د کعبې د ورانولو لپاره چې په دې انسانانو کې د هېڅ چا سره طاقت نه و د هغه د مقابلې کولو. او ځکه خو ورته قریش هم هر څه پرېښودي و، تلي غرونو کې پټ شوي. الله حفاظت وکړو. الله وی ما هغه ټیم هم حفاظت کړی دی او اوس هم کوم او بیا هم کومه. بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آیتونه ګوري چې څنګه کار وکړو رب ستا د اتیانو والو سره. ألم يجعل كيدهم في تضليل آیا وی نه ګرځو چل ول د هغوی په بربادۍ کې. هغوی چې کوم جل جوړ کړی هغه ټول چل الله برباد کو او په هغوی واپس کو. وأرسل عليهم طيرا أبابيل او راویلی گل پاغوی باندی مارغان ڈلی ڈلی ترمیهم بحجارة من سجیل ویشتلی آغوی پکانو د پاخشون پا وور کی دیسی کانی پی رویشتو چاگه پا وور کی پاخشی والله وی فجعلهم كعصف مأكول نوی گرزول دوی پشانتا د بوسو خوړلی شو. ابرهه او د هغه پوج الله داسې تباه کو.